کوم په نامه د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل او تاسو ګوره است وطن. د وطن پر شیشه به تاسو دا یو لفظ وینئ استه OSS د یو شادیال نوم دی چې دا په نارت نظام آباد کراچۍ کې دی. د شادیال کې د یو پښتانه ورور صدام خان مندوخیل واده دی. ګورو چې د پښتنو د ځوانانو ودونه په ښار کې په شادیال کې په څه طرز کیږي او دا پوښتنه هم له مختلفو ځوانانو زاخه کوو چې واده کلتور دی که تهذیب دی. زما به کوشش هم دا وي چې له تاسو سره د واده د خاوند چې د چا واده دی د هغه خبرې هم له تاسو سره وکم. اصغر دا راوښه د پښتانه په ټولنه کې او بیا خاص کر د کراچۍ په ښار کې د پښتانه ځوانان راټول شوي دي. د صدام مندوخیل واده دی. په دې واده کې له خوراکو سره سره زموږ د رسم زموږ د کلتور کومه برخه چې ده چې موږ اتڼ ورته یایو. دا اتڼ ته په کوم نظر ګورې د پښتانه په ټولنه کې؟ یاره زه دغه اتڼ ته د پښتو په کلتور او په د رسم و رواج ورته ګورم چې دلته چې کوم اتڼ دوی تر وي مثال د چا واسکټ په غاړه دا زموږ د پښتو یو کلتور دی، یو پهچان دی. د چا لونګۍ تړي، د چا خړه خولۍ په سر دی. دا زموږ د پښتنو مین چې دا د شلوار کمیس د ګټو په غاړه په ډېره ښایسته طریقه باندې او په مطلب هغه د کوم خوند چې په کلي کې ولا په وطن کې موږ اخیستی هغه د په کراچۍ کې پوره مطلب پوره د پښتنو چې کوم رواج رسم و رواج کوم څه کانا پینا دلې موږ خوړله په ټیبلانو باندې ناست په عزت باندې راغ په عزت باندې وخوړل. مطلب هغه ټوټل حساب کتاب هغه د پښتنو او زموږ او د عربیانو تقریبا سیم رواج دی. هغه رواج دی قائم نو دایم دی ډېر وخت څخه اوس هم لګا دا راته وایي د پښتانه په ټولنه کې چې د یو ځوان واده کاږي دا واده تهذیب دی که کلتور دی د پښتانه په ټولنه کې؟ السلام علیکم عظیم صاحب، ستاسو د چینل ډېره مننه. دا د پښتانه یو دود دی، یو رسم دی، زموږ د تهذیب برخه دی واده. او بیا په دې کې کلتور دی، زموږ کلچر ورته وایي په انګریزي کې. نو په هغه کې زموږ دغه ډانس چې کوم دی کلچرل ډانس یا موږ چې کوم په خپل ژواک کې په خپل دغه کې ورته دې ته اتڼ یایو. اتڼ به داسې وو لکه په تېر تاریخ کې داسې ویل کېږي چې کله به خلک د لښکر کېدل د جنګ لپاره به تلل پښتانه، بیا به د دوی د ډول په چغه راوتل او د ډول پر تاپ باندې به یې اتڼ او دا واده چې کوم دی زموږ د تهذیب زموږ د تمدن برخه ده. ته وایي د پښتانه په ټولنه کې که د یو ځوان زلمي واده کاږي نو دا واده تهذیب دی که کلتور دی؟ یاره واده چې کوم دی دا زموږ کلتور دی. کلتور په داسې کلتور په اردو کې رواج ورته وایي نه. او کلتور په اردو کې و کلتور ته رواج ویل کېږي، په پښتو کې کلتور ورته ویل کېږي. نو دا تهذیب نه دی، دا چې کوم دی دا په کلتور کې راځي او ډېر زورور کلتور دی، ډېر خوندور کلتور دی. او زموږ اکثر ودونه به تاسو ګورئ د دغه بغیر ګسر نامکمله دي کې نه وکې ګسر یې د آر معیار دی په معاشره کې. اسمالا پلانکي واده وګورئ په خاموشي سي به پاتا نو دا ګادوري ازمون له ودو فردا شي دوره ټچ سو دي په خاخ وګر سره مشینان به ورور درزا به ولا نو هغه شیخ نو دلته کراچي شهر دی یا شي نسکه، لیکن دا شي کوم کوم دلته ساتلې دی او دا ډیر زورور کلتور دی په کاده قائم او دائم وسه. لطیف ورور دا امر ته وای تا په دی واده خوند خسته دی کده نه دی اخست خوند نو څل نه اخست یو خو واده ش زورور واده یوز الحمدلله یو خو د خورکو په والا خو زورور ودونه نه بل اساس د واده کوم خوند هغه دغه میوزیک
میوزیک او دا هتان دی دا زموږ یو پښتنو یو ثقافت یې بولې کلتور یې بولې یو رواج یې بولې و زموږ خلک دا شی ډېر خوښوي ما لیدلی دي زموږ لوی لوی سړیان ښه درانه سړیان هغه بالکل په دې کې برخه اخلي او ډېر په خوند یې تروي او له دغه سره نو بیا هغه دوی نه وي سونے پہ سہاگا 4 چاند لگ جانا په اردو کې 4 نو دا هغه 4 چاند والا حساب دی نه نو ډېر ښه خوند وکړي ځوانان ښه زبردست میوزیک یو هغه دارا توایا چې د پښتنو بیا خاص کر د جنوبي پښتونخوا د پښتنو واده دی په دې واده کې خوراک د ځان پوشاک او د واده د اتڼ په دغو دریو واړو باندې ته څه یې په دغه کې ښه رسم کم یو دی عظیم صاحب ستا او ستا د چینل ډېره مننه چې تاسو دا دې ځای له راغاست نن پروګرام وکولی خبره داسې ده چې دا درې واړه لازم او ملزوم دي سره دا چې وي نو دا د هغه ټولنې ښایست هم په دې کې راځي نو چې کوم د ډوډۍ بندوبست دی یا دغه دی دا هم د پښتانه په رسم و رواج کې دی چې واده وي د واده بعد بیا دوی د واده ډوډۍ کوي بیا د خپل ټولنې کې د اقربا چې څومره یې دا راوغواړي په دې خوشحالي کې دغه کې او دریم د پښتانه پہچان د لباس هم دی دا هم د برخه ده نو هغه په تاسو دلته ویناسته چې یو هم په پتلانې کې بنې ګړ په صدرې او په شلوار کمیز کې دي نو دا زموږ د ټولنې یو ډېر ښایست دی نن ستا د ژوند یو داسې برخه ده داسې حصه ده داسې پړاو دی په دغه پړاو کې ګڼ ځوانان خوشحاله کېږي نو نن ستا واده دی ته څه محسوسوې شاید دا د ژوند یوه حصه ده دا واده کول او بیا سلام زموږ د پښتانه یو کلچر هغه دی چې دا زموږ دا ماحول جوړ کړو دا اتن پروګرام یې مړی پروګرام یې د خپل عزیزان قریبان دا ګرد راوغواړو چې ګرد په یوه ځای د خوشحالي راوکړو جوړ کړو په هغه باندې